د ننګرهار کوز کونړ ولسوالۍ مسؤلین او قومي مخور د امیر المؤمنین حفظه الله ولسمه غنه فرمان چې په ټولنه کې د ناوړه رواجونو مخنیوي لپاره صادر شوی د خلکو په خیر بولی او تطبیق سره په ټولنه کې هغه ملامتونکي دودونه لمنځه ځي چې ولسونه لستوندو سره مخامخ کړي. د کوز کونړ ولسوال مولوي حمزه فاتح وای د ولسوالۍ کې د امیر المؤمنین حفظه الله ولسمه غنه فرمان تطبیق ته ډیر کار کړي او په خبري وخت پر وخت قومي مخور او ولسونو سره په همدې موضوع ناستې کوي. نو الحمدلله په دې کې خو موږ د ولسوالۍ په انګړ کې ډېرې غونډې کړې د مشرانو سره د علماو سره. د هغې نه وروسته موږ داسې یو فکر دی اوس په بډیالۍ کاریه کې موږ تقریبا ناتېره ورځ موږ غونډه وکړه او فکر هم داسې دی چې په هره کاریه کې د ولسونو سره غونډې وکړو چې په ښه طریقه باندې د خلکو ذهنونه خلاص شي. دیني عالم سید اسحاق وای دوی وخت پر وخت په خطبو او بیانونو کې ولسونو ته دغه فرمان تطبیق اړوند لارښوونې کوي او د ناوړه رواجونو په زیانونو یې پوهوي. هغه رواجونه چې د جنکیانو او همدارنګې د ودونو په حق باندې یا د حج او د عمرې په ناسم رواجونه یا همدارنګې غلط رواجونه یا همدارنګې د مړو په تکفین او تجهیز کې بعضې رواجونه د دې په باره کې موږ د حکومت سره او حکومت د موږ سره ډېر هماهنګي کړې ده. موږ ټول ولسونو ته عامه پوهاوی کړی دی. ولسونه هم په دې خبره باندې په جنازو کې بغیر د دې نه په یو عام یو محفل کې د راجمع کېدلو کې موږ ډېره همکاري کړې ده. د کوز کونړ ولسوالۍ یو قومي مخور جاوید بیا دغه فرمان د ټولنې په خیر بولی چې په وینایي تطبیق سره ولسونه له درندو او بې ځایه تاوانونو خلاصيږي. د بد رواجونو تاوانونه ولس ته او د قومونو ته دا دي چې تاوانونه دي لکه څنګه چې یو سړی واده کوي یا د حج عمرې نه راځي غیر ضروري مصارف حاجي را رواني دغه نه مخکې ورته مالونه حلال کړي او د خدای توفیق او شیان راوړي دا ورکوي د وجه ډیر خلک د حجونو نه پاتې دي د عمرو نه پاتې دي نشي کولی چې لاړ شي ځکه د اضافي مصارف چې دی بې دا نشي پوره کولی. بل په ودونو او په دې کوژدو کې دا غیر ضروري پروګرامونه دا خلک کوي 1500 شپږ کسه په کوژده کې راوغواړه او دوی ته مصارف او هوټلونو کې ځایونه ونیسه بېسار ته ورسره روپۍ نه. نو موږ ټول د دې فرمان او د دې حکم ملاتړ کوو او په دې باندې موږ کار کړی دی او رواني په وطن کې په ټوله کې له کله چې امیر المؤمنین حفظه الله له خوا نه دغه فرمان صادر شوی تر ډیره ورسره ولسونه په دې پوه شوي چې په غم او ښادۍ کې د دوی یو شمېر رواجونه بې ځایه او شریعت سره په ټکر کې دي.